شاید دا پرفارمنس یې ښي په هغې پوزیشن باندې. مثال یې درکړم فرید ملک کله ډیبیو کړی افغانستان دپاره. زما چې اول ټور و افغانستان دپاره ډیبیو ټور و فرید ملک په ټیم کې الرډي و. هلته خو زه نه وم فرید ملک و پکې، خو فرید ملک د کمې خوا راغی. هغې وخت خو ما نه پېژانده فرید ملک صرف نوم مې اورېدله. اوس چې زه لوبډلې ته راشم، زه لوبډله کې یو لوبغاړي سره ډېر کېنم پاسم، نو خلک یو خبره ته کوم زموږ لوبډله کې زیاتره لوبغاړي ما نه منډې وایي. په خدای قسم چې ما نه منډې وایي. دا جالبه خبره. زه کوشش کوم چې هغوی ما سره وي که نه راشي اتاق کې ناست وي مونږ ګپ شپ وي. په هغوی که سبا زه پرفارمنسونه کړم خلک وایي دا راشد ملګری ده په لوبډله کې دی. همدغسې حضرت زازی چې 180 اتیا په شل ورځو کې په آیرلینډ باندې وکړو. هغې وخت کې خو زه کپتان نه وم، هغې وخت کې خو زه هېڅ صرف وایس کېدو نو زه کپتان نه وم. خو حضرت چا راوسته په کوم پرفارمنس حضرت چې پرفارمنس باندې دغه شپږیزه ریکارډ وګوره، شپږیزه کې پرفارمنس کړی په افغانستان پریمیر لیګ کې سلیزه والی 6 چکې والی د افغانستان پریمیر لیګ کې چې هېچ هم نه دی والی. حضرت الله زازی خو چې اوله کې راغی همدې افغانستان خلکو ټولو کرزګل هر چا ویله که نه ویله، خو چې 15 شپږ 18 ورځې به لږې سختې راغلې مونږ حضرت نه هېڅ شی جوړ نه کړ. حضرت زمونږ خیر دا یو خواست دی ټولو ته چې کله مې یو لوبغاړی پرفارمنس نه کوي یو بدې ورځې په راشي صرف او صرف د هغه کرکټ باندې باید وغږېږو، نه چې مونږ د هغه پرسنل لایف ته لاړ شو، د هغه پرسنل شیانو پسې لاړ شو. ځکه هغې سره لوبغاړی منټلي ډېر زیات خرابېږي. ګوره زه یو خبره وکړم چې کله یو لوبغاړی پرفارمنس ونه کوي سپمای راوتتي چې دا راشد ملګری دی، خو چې دا څوک پرفارمنس کا او خلک یادي هغه خو ما سره کیني پاسې ډېر دا خو هېڅ هم ونه ویل چې دا راشد